د ننګرهار اقتصاد رئیس مولوي عطاءالرحمن فاتح د دې ولایت پر رسنیو دفتر کې د جوړ شوي مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل تیر کال د 150 مرستندويه ادارو پر مټ 211 د بیا رغونې او نورو بیلابیلو پروژو کې چې 121 بشپړي او نوي جریان لري شاوخوا 13.5 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. په ننګرهار ولایت کې د 1402 کال عمومي بودیجه چې د مؤسساتو له طرفه راوړل شوي دي په پروژو کې چې اړوند سکتورونو ته معرفي شوي دي چې څومره سکتورونه په ولایت کې کار کوي. نو عمومي بودیجه چې دا 6 میلیونه 4,10,300 امریکايي ډالر برابرېږي. فاتح وایي کال ورسره بیا 10 نوي نورې موسسې هم ثبت شوي چې د پروژو په شمیر کې به ورسره زیاتوالی راشي. د خصوصي سکتور لپاره موږ مؤسسات جلب کړي په دې برخه کې ډېرې کارخانې او هغه فابریکې چې هغوی فعالیتونه ضعیفه شوي تقویت ورکړي او همدارنګه یا صفر شوي بیا هغوی فعالیتونه احیا کړي او په آینده کې هم پلان لرو چې مؤسسات جلب کړو ترڅو د خصوصي سکتور لپاره په دغه برخه کې د بیا رغونې په برخه کې یا د بیا احیا کولو په برخه کې د فابریکو او د کارخانو والا سره مرسته وکړي چې زموږ استاسو هغه د صنعت او تجارت برخه په پښو ودرېږي. ننګرهار میشتي محمد حضرت او نوراجان په دې ولایت کې د بیا رغونې او نورو پروژو تطبیق ته خوښ دي خو له حکومت د زیاتوالي غوښتنه کوي. دوی وایي که د پروژو په شمیر کې زیاتوالی راشي نو په خبره یې ډیری نورو ځوانانو ته به هم د کار زمینه برابر شي. زمونږ د حکومت نه دا هیله ده چې مطلب د کومې پروژو چې دي دا هم ښې دي زمونږ زړه ورته ښایي خو مطلب باید چې دا ډېرې شي چې د خلکو ته د کار د کولو زمینه برابره شي. او چې په ننګرهار کې کومې پروژې شروع دي موږ غواړو چې رودات ولسوالۍ ته هم څه پروژې راشي او لږې ډېرې شي په دغې باندې موږ خوشحالېږو. هلته د سړکونو پروژې ډېرې مهمې دي ځکه چې زموږ هر یو مریض چې موږ مریض شي او بیا تر څو موږ په هغه سره ته راوځو زموږ مریض لاره کې ساه ورکړي ځکه سړکونه یې ټول خامه دي او ډېر واړه دي نو موږ غواړو چې دغه سړکونو برخه کې ډېر کار وشي په دې ښار. د ننګرهار اقتصاد رئیس دغه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال دا هم وویل چې د سږني کال لپاره د 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت 150 پروژو طرحه مرکزي ادارې ته سپارلې چې د مرکز له هدایت سره سم به په تړاو تصمیم ونیول شي.